دا د زابل ولایت په مرکز کلات کې د مخابراتو ریاست د کمپیوټر زده کړې ځای دی چیرته چې نن یو 50 تنه د کمپیوټر زده کړو څخه فارغېږي او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کیږي دغه ځوانان وایي اوس دوی کولای شي چې د خپل وطن خدمت کولو ته د نورو هیوادوالو سره یو ځای وژا ورکړي او د وطن په آبادۍ کې ونډه واخلي. دا زموږ لپاره یو لاسته راوړنه ده. کمپیوټر د نن ورځې یو مهم وسیله ده د ورځنیو چارو کې په دفتري چارو کې ټول کې موږ ورسره لاس ګریوان یو موږ باید زده کړو کمپیوټر ټول مهم پروګرامونه موږ باید پر هغو باندې معلومات ولرو برلاسي ورباندې ولرو نو موږ دا پروګرام تعقیب کوي تقریبا 4 میاشتې مخکې مشوره کړې وو نن پای ته ورسېدی او د فراغت ورځ نن ډېر زیات خوشحاله یو او په دې برخه کې د ټولو همکارانو استادانو خپل د ریاست رهبري څخه مننه چې موږ ته دا زمینه برابر کړې. د مسؤلینو څخه مو یوه غوښتنه همدا ده چې که څه هم دلته موږ ډېر څه زده کړل دغه د کمپیوټر په بخش کې نور هم باید دغسې پروګرامونه ایجاد سي او د زابلي ځوانانو لپاره تر څو له دغسې پروګرامونو څخه ګټه واخلي او د دې تر څنګ باید دغه ځوانان چې مثلا له دې فرصت څخه ګټه اخیستې ده او زده کړې کړي دي باید د کار زمینه ورته برابره سي تر څو هغه د روزمره ژوند اړتیاوې ورباندې پوره کړي. په یاده فراغت غونډه کې د زابل د مخابراتو رئیس ملا عبدالهادي یحیی وویل چې د مخابراتو ریاست د کمپیوټر له مسلسل زده کړو څخه چې دا 14مه دوره ده نن هم یو 50 تنه فارغ شول. هغه وویل د دې ښوونیز مرکز له پیل څخه تر اوسه پورې شاوخوا 1000 تنه د کمپیوټر زده کړې څخه فارغ شوي د په وینا شاوخوا 80 تنه اوس هم په زده کړو بوخت دي. د شاګردانو او د هغو والدینو ته چې دلته یې له موږ سره ښه وخت تیر کړو او اوس د فراغت سند ترلاسه کوي مبارکي ورته وایو او دوی دې هم کوشش وکړي چې له همدغو څه څخه چې دلته یې زده کړي دي له دغو څخه استفاده وکړي او په دغه حال باندې پرې نه دي او له دې څخه د لا زیاتو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره نور کوششونه هم وکړي. دا راز زموږ مخابراتو ریاست کوشش کوي د کمپیوټر په باره کې د خلکو د مشتریانو یا د شایقینو په پیشنهاد سره موږ کولی شو دوی ته په همدې پروګرامونو کې نور هم توسع ورکړو. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره زابلیانو په علمي برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي.